عزیزانو، وطنونه آبادول، خپله خاوره آبادول قرباني غواړي، او قرباني په هغه وخت کې بیا انسانانو ته اسانېږي کوم وخت کې چې هغه خپله خاوره خپله وشمېري. موږ تاسې په کلیوالو علاقو کې ګورو چې ځینې خلک داسې وي چې غره ته یې ملا تړلې وي او په ګینټیو باندې غر راوهي او په هغې کې آبادیانې جوړوي. تاسې به داسې خلک هم لیدلي وي چې په یو کس په یو تنه دی لګیا وي او د غره لاندې شوی وي او دی راکني په دې ګینټي باندې او دی پکې آبادیانې جوړوي. دا ځکه چې د آبادي هم دته خپله ښکاري، د غر هم دته خپل ښکاري او خپل حق یې شمېري. نو بیا هغه ته پاره دغه قرباني شپې او ورځې مشکلات نه لري، کوي یې. نو همدغسې دغه خپله خاوره ټول هر څوک باید خپله وشمېري او په آبادولو کې په چا باندې احسان ونه کړي، بلکې خپل فرض یې وشمېري، خپله دنده یې وشمېري. نو بیا دا خاوره آبادېږي. همداسې د پاک ساتلو دپاره یې مټې راونغاړي. نو که دا کار موږ وکړو نو ډېر ښه ژوند به ولرو، ښه آب و هوا به ولرو، ښه آبادي به ولرو د صحت دپاره، د مزو اخیستلو دپاره. او که نه موږ مازې د کور دننه د دروازې دننه خپل کور خپل شمېرو او چې د دروازې نه د بانې شي د کوڅې مخ ته بیا زموږ داسې ډیرانونه پراته وي چې حل د ویلو نه دی. الله مو ښاد و آباد لره. که ژوند غواړئ خاوره مو آباده کړئ، خاوره مو شنه کړئ او خوند ترې واخلئ. نو کله چې خدای پاک تاسو وګوري چې تاسو دومره ښه خلک یاستئ، دومره پاک خلک یاستئ، دومره ایماندار خلک یاستئ چې تاسو د دې شوق لرئ چې خپله خاوره آباده کړئ او نیالګي کښېنول، ښه بوټي ګلان هم کښېنول، نو بیا دا فرض د خدای دی. خدای پاک په خپل وخت باندې په خپل کائنات باندې رحمتونه وري، بارانونه وري او بیا په خپله خاوره آبادېږي. خو که چېرته موږ او تاسې دومره بدنیتي یو چې د رور پوله راته شنه ښه نه ښکاري، د رور پټی راته شین ښه نه ښکاري او یو بل څوک که زمونږه په پوله باندې نیالګی ږدي وي دا زما دی ښه راته نه ښکاري، هغه بد نیت یې په دې نیت باندې چې زه به دلته ورنه قبضه وکړم، داوګیر به یې کړم او زه په دې نیت چې دا خو یې رانه داوګیر کوي. نو بس خدای پاک زمونږ او ستاسو نیتونو ته ګوري. بیا نو د بارانونو دا حال چې موږ یې ګورو. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.